ټولو راغلو مشرانو کشرانو امرودو ته نیکې هیلې سلامي شي او ښه راغلاست وایم. او فلک ملنګ صاحب ډېر خوږ انسان دی، کتابونه مو نه دي کتلي خو یقینا چې شاعري به هم ډېره خوږوي، نو هغه ته په دواړو کتابونو باندې ډېره ډېره مبارکي ورکوم. د صدر صاحب په اجازه باندې د غزل څو شعرونه وایم. ځلاند صاحب ارشاد. د یادونو په دفتر کې کله درد او کله سړی کې، د یادونو په دفتر کې کله درد او کله سړی کې، دا مې څه دي په ځیګر کې د یادونو په دفتر کې کله درد او کله سړی کې، دا مې څه دي په ځیګر کې کله درد او کله سړی کې. د دې دشت په تنهایی کې خپل ارمان نغمه نغمه کړم، د دې دشت په تنهایی کې خپل ارمان نغمه نغمه کړم، لکه شپون په دغه غر کې کله درد او کله او عشقه دا مې لیونتوب دی، عشقه دا مې انتها ده، عشقه دا مې لیونتوب دی، عشقه دا مې انتها ده، زران غاړم په پرهر کې کله درد عشقه دا مې لیونتوب دی، عشقه دا مې انتها ده، زران غاړم په پرهر کې کله درد او کله سړی کې. او وخته ستا د جبر عکس دی دا چې سور په وینو ښکاري، وخته ستا د جبر عکس دی دا چې سور په وینو ښکاري، په احساس او په نظر کې کله درد او ناقلاره توره شپه چې په فکرونو شوګیره شي، ناقلاره توره شپه چې په فکرونو شوګیره شي، خامخا به وي په سر کې ناقلاره توره شپه چې په فکرونو شوګیره شي، خامخا به وي په سر کې کله درد او کله سړی کې. او د دې لوړ چینار د لاندې زما هغه عادت نه دی، د دې لوړ چینار د لاندې زما هغه عادت نه دی، انتظار په مازدیګر کې لوی کمال لري زامینه دا د کومه فنکاري ده، لوی کمال لري زامینه دا د کومه فنکاري ده، پټوي په خپل هنر کې